سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. استعمالي بدي کې معلم مکتب امدارنګا کلینیکونه امدارنګا کوم تفریح ځایونه سي دي انټرنیټ دا سوشل میډیا دا امدارنګا رادیوګانې او تلویزیونونه قسم مسائل دي. ګورئ دلته کفار چې راغلي وو امریکایان چې راغلي وو د جنگ لپاره 4 یا 5 مؤسسات راغلي وو ایساف ناټو فلانای فلانای خو اما د فکری جنگ لپاره د فکری جګړې لپاره 4,000 مؤسسات دلته په افغانستان کې دا لګیاو چې د ځوانانو فکرونه دا منحرف وګرځوي. 4,000 مؤسسات دا د فکری جنگ لپاره دلته راغلي وو. ځوانان ګمراه کی ځوانان بیلاری کی د ځوانانو په فکر باندې دوی غلبه وکوي او ځوانان له دې لارې نه څه وګرځوي. کفار په دې باندې پوهېدل چې د مؤمنانو او د مسلمانانو کې چې کومه جذبه د حریت او د شهادت او د هجرت ده هغه په بل څه سره نه ختمیږي خو په دې سره څه ګرځوله دا ختمه ګرځوله. نو محترمو مسلمانانو موږ او تاسې چې دلته راټول سوي یو د دې سیمینار هدف دا ده چې معلمین حضرات دا د خپلو شاګردانو سالمه اسلامي تربیه وکوي. داسې یو تربیه وکوي د خپلو ځوانانو د خپلو شاګردانو د محصلینو چې په آینده کې دوی د اسلام لپاره د وطن لپاره د مؤمنانو د مسلمانانو لپاره خدمت وکوي او د پردیو ښکار ونه ګرځېږي. سالمه تربیه ورکوي اسلامي تربیه ورکوي اسلامي روزنه ورکوي اخلاق عادات دا باید د اسلام په چوکاټ کې دوی ورجوړ کړي. دا د استاد مسؤلیت ده. یو ډیره بهترینه وظیفه چې الله تعالی موږ او تاسو ته راکړې ده دا ګوره د استاد د معلم وظیفه ده. دا یو لویه او یو بهترینه داسې وظیفه ده چې دا د علم سره تړاو لري. دا د علم سره تړلې وظیفه ده چې د دې باید موږ قدر وکړو د قدر په سترګه باندې ورته وګورو. کله چې معلم خپلې دغه معلمي او استادي ته د قدر په سترګه باندې وکتل بیا دغه معلم صحیح خدمت کولی شي سالم خدمت کولی شي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.